څلور جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې چاته وایي دوستانو آیا ته پنسل لرې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو hast du einen Bleistift. که تاسو وایي چې نه زه یې نه لرم، بیا دا جمله په الماني ژبه داسې وایي nein das habe ich nicht. او بله جمله داسې وایو زما کتاب چیرته دی، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو wo ist mein Buch. د مثال په توګه زه وایم ستا کتاب د میز لاندې دی. دلته مهمه نقطه چې دا لاندې ته په الماني ژبه کې څه وایي، راځئ چې زده کړو. وایم ستا کتاب د میز لاندې دی، داسې وایو dein Buch liegt unter dem Tisch. یعنی ستا کتاب د میز لاندې پروت دی. liegt وایي پروت ته، unter مطلب لاندې. کولی شئ دغسې ښایسته جملې زما سره زده کړئ.